ما وجنا غوښې وا په قطر کې رښتیا دي د اسلام لپاره خدمت نو خو بیا رادې واکې دې ملت ته جواب شته څومره انسانان په دې نامه مړه کړل چې زه د سوربیتو سره جهاد کوم په دغه قطر کې دوی دا ډېر لوی لوی خوریان د غوښو چا ورته ایښول ما ورته ایښول تاسو په فیسبوک کې لیدلي دغه ملایان چې په راګرځېدلي دغه پسونه یې ورته ایښي په دا قطر کې دا ما ورته ورکول دا پسونه که دغه هلته د قطر خاوند ورکول خو د قطر اصلي خاوند دغه غوښې په وویله خو نن به د هغو غوښې خو مفتې نه وې چې دوی ویلې غوښې وه ملا جانه ولې غوښې وه د مور شیدې ما وژنه غوښې وه په قطر کې رښتیا دي د اسلام لپاره خدمت ما وژنه غوښې وه په قطر کې رښتیا دي د اسلام لپاره خدمت طالبان غلط لوبې شي طالبانو ته خواست کوم خواست ورته کوم چې د خپل وطن د راتلونکي سره لوبې مه کوئ تاریخ به در باندې هغه د بطلان خطه وکاږي افغانانو در باندې نارې کې چې راسه اسلامي مملکتو در باندې نارې کې چې راسه خپلو علماو در باندې نارې کې چې راسه لږ څه پښې وو پټه خوله انسانان راووتل سرونه یې سرتور کړل چې مه کوه خدای ته وګوره ټولو ته دې وویل چې دا د امریکا پروژې دي او په خپله چې په قطر کې دا دومره غوري د غوښو ویې دا د چا پروژه ده دا ستا غوښې دي دا دې د لوګره وړي دي که د هلمنده وړي دي چې هلته یې ویې دا غوښې د چا دې قربان دې سم ولې د خدای د کاره نه بیریږې څو عمر به دې پاتې که افغانان دي مسلمانان دي تر سره فریقه ته وایم که حکومت دی که طالب دی که چاکلیټ خوره چې چاکلیټ پر کم سوي دا سیاسیونو په نامه دا خلک دي درست ورته وایم دا جنگ یو تجارتي یو بزنسي جنگ دی دا اوس دوی پوهېږئ چې ستاسې په جنگ کې د څومره لوی دنیا ګټې دي د څومره دنیا پیسې په دې جنگ باندې د دې ځای سره روانې زه ولاړم